برضه ملا ودي دي كلمة لا يزني سم شاش مولي سبري ويستي وطبعا نيدر كي بس منيس وريش ورغلت انه ماخستان کې شپای کړي ساري وختي جامه دراولي جامه چې دراولي ځکه زرات بقره شروع کړي په دې قوه شپې شپارس ور سپینګری ځوانانو راغلي جمعه او په جامه کې شپې تا یا تونه پر کول په دې جامه کې وای دوه سپینګری کین چې ټیټ سدي تا د قران کې چې ټیټ وسته په دا نورم قسمونه کې پسیوای سیاویا وای اتو ته رسول وای دوه سپینګری نور چې ټیټ سل مره او خود په قران کې ټیټ د پسیوای پس وای لا جان کې ټیټ سکین ولا کې در په دا ورخه سیخه الله املای وای ونی ته کس شرط خلک ور املای نه ور کوله دوه املای ویم املای تورغلی په تور دی املای نو سار یو دی شپه په کور کې بل شپه بل کور کې سراغلی سار دایو میراب ته مختصه وای د تجامه سوکې څوم سلیم کړي چې مسلمانان زغ د املای تر غلمي تای څنګه خوا کده دا بل ملاوي په سر صدره چولوي دی موږ نه دا خوا ملاوي ویل چې کمر سم ته مسلمان راکوي وای ولی وای دي ام عوام له سم داش نه دي نه تیر کړ تیار شې دي وصل مرک یو بل ملاوي ملای پرېخ په نر خر وخت سودای په خرڅ نو چاش مولوی صاحب سم ملای دي ونر خر وخت سودای په خرڅ ودر ته ګور چې دي دونه خرو احسان په غاړه وړي ول دي وخرو احسان په غاړه عوام خطر پاندړو کې په 1500 کې ملا ناکام ساتي کټواز سودا یو کټواز سودا وړي ځته یو کټوازیر چې اندړو د وسو دا خجی ټول خطا قیمت بازار نرخ ما وای دونه قیمت ورکه دوی ته ارزانه در کوم د خلکو ته مشر ما دا خدوت اتی کټوازیر چې نورا کلاس تر لمن لاندې سرنی باس کټوازی دی وای د خپل شای پلاس کورکس په دونه سیده ملا وای لاس په وړاندې کابل او سرای سیده کې خطا هم دا کیسه ما د سره ګډوډي وي د مجرتی او کیسه تکوله بیا په لاخه د موږ په ځکه کې وخت جهاد یو مجرد ته مال وغله پروت ده دا یو بجا سو د شپې پرتګي خوولې د خپل شای پلاس کې نیولې داسې نو داوتی کله چې پیرایو ساتور ته چې پرې د علامت بستړې سوي ټول لا پلان میږي د امام الګرګي میلوم الګرم پیر شوخ سره یو ډنګر طالب سره ملمون چې تاسو څنګه ساتلای ما دې یو دا شمیندو شیردای په وزب سي به خطا او تل بیا واه 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 د پیسپور و ذاتي الله لا 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 نو درته انسان کسانه وزیا سمي غيږي چې ما دې ورور وای شپه وزیوي سارا بس پریوتی ترخی و بربکی و زوز بپسنی خیتی وایشت تا وسکولا برد ما وسکوختی دو مترای ما دا پسرای کولار سکوختی من دی باران سوریه سو تاعت کردی باران لب شرب سو دی گلی و زوی را مند کردی گنباتی ورد تا وداری دی وای زیاد است کی لا 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 دی گلی که زوره کی لو زوغه لا لا دی مگرور وای سال دوری سینی کمی بولی ورا کمی د افشان وای پچلا کی وردګي وای یو افشو وای بل ته تیم کراغلی بیا راغلی وای بل تاسو کی وزچی ګاپا کومه په ډیره به نظمې ده ګاپا کوم سم نظم جوړوم زچی ګاپا کوم دا یو بجس د ځوانانو شپږ سات څوک خندل چې خطیب دیجم په شهر راځي په توسو هم شته د دې بجې خو کې جالب کیسه را پیات کې دی داس خنده ځوانان یا زور ته هم باسته یا چې ما په خنده خلاص
دا چا ټوکه جوړ کړی وردګ وایي هغې ملایکې ته ناوخته ورسېازه بې ویشلې وایي وردګان ور چې موږ ته کومه ژبه پاته ده ملایکې دې ورته وایي ملایکې ځي ژبې خلاصې دیار غولڅې خوري هغه دغه له ځانه شروع کړي په تقسیم کې نه ده ورته پاته ګورئ یوه لحظه نظم جوړ کړئ زه م ساعت تر تېرومه سلیمان ځواج صاحب به ویل چا ورته وایي په شلګر کې خلکیان ته خلک له دینه ونه باسي وایي ده پسې ګوره دا خوله یې او سترخان دي حاجي میرزا خان په شلګر کې دین نه خرابېږي بیا هم اوس نو اوس خوله کې وایي او سترخان دي مولوي صاحب ځوانان نه راشي خفه یا قربان سمجھ ځکه انقلاب د نسو دغونه زړه رایم نسو اگر سره خلاصوي تا جان و دا هوا بیخي داسې بنده شو دا ګرمي سو یو طالب یې دو وایه بل توسې باد یې پرې ولا دغه خولې ویر به دې غول کړي ولګي نه هلته باندې لی خواته لګېږي دې خواته نه لګېږي وایي سړي وایي ورته ورپکلي بیا یې باد پرېږدو ته وایي کنې تو دون تلیوار ده نو تور پک نن وکړه بېچاره دې مونیزي مړ کړی نو هغه په خپله بلا والی ما خو نه ده مړ کړی پیریان واړه که څنګه سو پیریان واړه مسکین خو عمودین دی عبدالعزیز وایي مان لازمګي دی دا یو سکونی ده دغې لاس ور وایي مدازم کیسه کله پاکستان کې مخښتي کې نو تا کومه په خپل لاسي جوړ کړل نه ورسته نه در بچسته ور خو ستد کې خو ور نه ستد کې نو تی ما سولار بد خښتو میدان سم مخښتي کې شغال په ډوډۍ مختصه وای د سیلالي د دروازې د ګدار ډوډۍ د شراړو هغه شغال خړلې سار ته چې تنه یې پات یا مردار کړی وای دې دا شغال زوندای نس وای دې پلار دی ولا کوم د بيدار شغالان د بيدار وای نه سمعتي وای دونه چر سره دایم وای ډوډۍ کې وغنو سترخان مختنه کې نو بیګاس وای له خښتو رالو دوه دا چس خړل دغه ګواله د خښتو په جوال ناست وای دغه شي ګوري وای دې مدازي مدای څه کوي مدای صاحب کار د خښتې باسته الیکانو شغال مې په غیږ کې راواخ را مې وړو تاکت روړې مو خور دی وای نشاد دغه ستارت وایم ګره پور دای سمسو داسې مخته وکړه واسي وخت نه لري دا څه په ورداګو کوله نو سپینګره ورداګ مې بغت تناسته چې څنګه د دې چې پیاله پورته کړه سوندانو تر سواله ما کې سالي ورمخته چې څنګه دا پیاله دلته تاش کوله ما پورته وردا ډکه پیاله پر چا پاسمت دې سپیزه کاستا غاټه تاړي زوی مرخاته هغه کیسه کوي کسان دی آباد تر خوشو وای تانا کې غاټي غاټي اس پاس ماناو دمه یو کاکانه و د ترخم مرچا کې صلاتیه توریزه کړی نو لاشه یې په غوله سو استنجا وګړي زوی کیسه کول وای دي سره ولاړ سو داسې ټکاوله کا کلینر شټای ټکې پلی ورس وای خونی ته درې ورونه وای په نه خلاص په شاپ اجا اختر بوته مردا کو ته وای دي صاحب وای صاحب درې وردا دغه ټوکیان دي دا وردا کې په وخت وښه اندې لونګي درکو نو اجي تیمور ټول مال دا ټوکیان خو مو سو ډیر به هم دا ټوکی نه ور معلوم په فضل خدای اسلام سره دي چمباونی مال اجي کې ټوکیان په وخت بیا بنو دغه راکېلونګي ولا کالم درته وک ورې شوارانو ډوډۍ یو خلاص فینو درې وردا مخته کېنه اته نه وردا څو وردګي وای کدي خو نو به دیګ مجلس صوت پورتیر مالیا خو خو نه به دی خو ګوري کنځابه نه کوو نه جوړي به ولیکو ته ما شرمه والمامل تنورم لمونم نو سي جوړي به ولیکو وای نو څو کول کوي کې وکړو
مالې د مسلمان دا خاصیت تاور وار نه کوي ټوکه به تاسې کوم وای نو موږ کافر یو مالکه کافر ناس وردک خو یاست ما دې وردک کافر خو ما یې توت فرق کوم ناست اوس مو تعرض خو دې ما را خواستو کار وای نو خوا خو نه بده مالیا وای نو خوا نه بده ایتاق قستیم ورکړي داسې یروالو وردګانو کټوازیان زلاسو دې اوس کنځاو دې کنځاو نو احتمال ګلزار خان کاکا دې کنځا وکړ تاسو ټول نو ټول قرار شو د ګلزار خان د وردګو خان د نه کې بسترګو دا اوس نه قرار دي خان دي خان ګلزار خان کاکا دې کنځا وکړ تاسو خان دی و شیرین نن خو دې مخترخه خبرې په باندې خوشاله کی کله څه پوس کې دغه دی جای دو منو زه دې تاسو خوشالي غواړم ملدی سره په ځکه غنوم تر دی دلته نو کټوازیان کا خرج په جنگ واچو ټول اسود خوارو دا سره سر په سر وای مصبان ګلزار خان اندړو تولاړو جدي کذب بګیلم راته ناس مکتب سکیختی جوړاول دا شرم حیا په دې کې نشته ده پاندړو او کنه جاب کې ګورن سره بدل کو غاړه راواخسته کنه جاري مالځ بیان نه نر در تراغله ایم دغه سناریم راته کې سره پارک نه سړی اوس ګل سوخته غواړي مال کا و شرمې دی تباس یو لونګی له لاس وته بل دې اندړو رنگ بد اته ما خبر سکوخته تر کړای دو مال و دغه د سور سکوخته د بیخته دوه ترخیم راځي دا شاتوم دې د کڼ سره جام پات سړک چې کېل کې څوک په ساتي کان خلک خنداسو د کڼ سره جام پات چت ولر تا کو نه سپکم تور مو سره راځره اوس درې دې سلام سره راځره ولي اته ورته بغل ته ناس توي استاد ناس ته ولا قياس یا سراج یا په مګني وڅکته دته نو دي مارو هياتونه کوي ساتنه وردګانو کې سوته سیخ مال وردک په پټی کې د گازرو تخم وست نو خځه چای ور وړه سپارتک دی والی استله خدای دې مرکای ک مخلوق دی خدای ته ګوري شارند سپارتک دی زردک تخمونه پارتک دی استله دو وای دې ته چې دومره غوچ کده دی مو غیر اوس گازرو تخم ترکیش دغه شای نه ته خځم فکر کړل چې تاسو ور کې دونه حکمت ته ما ولا خمر شپه دغه پهلوان په غي ګورځي دیم پر توک کړي تخم وي دش مخ پر راولې واغوند پر توک ټول دي خوکای کړي سپین وکړي بلدي وردك ولا المكره قال ډیر او بادو نو څنګه د لموجه کول باور سي باران سي برتراولي ماسپن سبات باران یا ور یا نو سبا ماسپن سي بیا بوز چې دوه کرکه وږي بیا باران سره وي برز ماسپن سي بیا راي کړي بیا باران سره وي چې زوی ته وځ ترغه نه ووري دا ورځ لمر تاسو سره کاس کیږي نو اسمان غلطي اته زوی ته به پټ تو خو واخنه به دا کړي کستی چې بزم ته غوايي په ځخ کيم داش ما وایش کول بل الموت بیا نو د تخم په شکل پټ چې تل موج چې تخم رسولې تخم چې پمځه کوي خې دي تاران دی وای غر غړسه تر ما څنګه غزران دي ته وړم شي کارت ځوانانو تر بس خلا تکلای چار وخت مخلي دي تر ورس تقریبا چې کې والک ډیره غټه خوري یو ټوکر ټول امیر خان دغه کوچنیالي کانس بیا ماندو قرار داس په چيري و تابع وداش کول چيري و نو شارو وخت په دې غوښته ورشه چې بس دا اندوان چې ویل کړو سره د نزدېکات کې کومنده دي خجله خاوري کی اول کورته 1 سانتي ډیس سلیکون دي چې وای 2 سانتي ډیس خوان دیس وای 3 سانتي اخر تر توای 100 ډیسو 100 ډیسو کله تر فوټو ډیسو دی وسړی وای دوه خځې وي نورسته پارا پیادار له خدای پاکستان په وخت کې ولا چې سلیم شای بدلی راغ دغه کیسه ګوري
دا ډېره جالبه ما خو جالبه ده تاسو ته به ما خو د خپلې کیسې معلومېږي دا دومره ظرفیت لري یو سړي وایي دوه ښځې وې کوټه یې واوه نو د کاکا زوی ورغلی کاکا زوی م دغه کوټه کې شپه ده 11 بجې سوې وې ښځې ته ویلي دي چې و ښځې راځه سیرون سره بند هغې چې دا کاکا زوی به دې ویښي دلته چې ورسره برق ولګوه سړی چې برق ولګوي څوک چې ویښي یا سر راپورت کړي یا په ځان توس راکش کړي پښه بیا ځای پرته وي داسې ورغلی چې برق یې لګولی دی خو ویښ ده شور یې هم نه ده خوړلی چا د ویده ده د 3 بجو خوا چې دا بلې کاډي ته ویل چې راځه سفر سوټ سره وو هغې چې دا کاکا زوی به دې ویښي وایي ته ورسه برق ولګوه سړی چې برق ولګي ځان سړی دستي معلومېږي چې یا ویښ ده یا ویده هغې چې برق لګولی دی بیا ویښ ده شور یې نه ده خوړلی دې سره یې دا کار کړی برق یې بېرته مکوی بیا دا کار شو سهار خو مېلمانه سړی جانداري کوي وایي د کاکا زوی ورته وایي دا کورنی دی مېلمانه کاکا کاکا زوی شپه دې څنګه و یا خو دې ونه سو ګرمي خو دې ونه سوه چای خو دې نه خوږېدو وایي چای مې نه خوږېدو چې خوږېدونه مې یخ سوی خو داسې تږی وم ګرده شپه ویښې سترګې پروت ویښ پروت وم ټکی خوب نه راته ده ورته ویلي دي چې ولې خو برق به دې لګاوه خو تر سر دې بد نه یو نو دی خو یې ورخطا سوی ده چې ته ویښ پروت چې خو موږ خو داسې کارونه مو کړو ډېر ورخطا سوی وایي ولې خو برق به لږ تر سر دې بد نه یو وایي دور چې برق مې له ډاره ونه لګو برق به چا ولګو بیا تا غوغ چې برق ولګاوه دې نو زه دې غوغ خوا کوټې یې وایوه ډېر ضرور ژوندونه وو د خلکو دا کیسه کومه ناسته دغو ته نه دی نه وو د یو سړي وایي د شیدو دوکان نو زه یې ته کډه یې په دغه کوټه کې سره پرته ده نو کډې ته یې ویلي چې راځه نزدېکت سره وکړو هغې چې د هلک ویښ ده خلیل هغه ورسې خواته لګونه لګېږي ده ورته ویلي دي چې یا ویده ده خو ښځې ورته ته غږ پرې وکړه داسې غږ پرې کړه پلانه جانه آګ ولاله زه ویده سهار به دوکان شیدې راوړې شیدو دوکان یې ښه یو ساعت وتلی بیا یې د کاډي ته ویل چې ویده سو کاډي ته ته غږ پرې وکړه پلانه یې آګ ولاله دا دې ولاله دې ویده سهار به دوکان شیدې راوړې غږ ولاله یو ساعت یو نیم ساعت بیا وتلی بعد یو نیم ساعت دی نږدې سوی ښځې ورته ته غږ پرې وکړه هلک ګوره ډېر بد هلک پلانه یې آګ ولاله دا دې ولاله وروسته بیا دې وښه شیدې به زه راوړم د یو سړي وایي په سر ویښتان نه وو کومه ناسته دې نه دي ده خو ستا او دې بېخي یو سړي وایي سخر په بالښتۍ سر یې کوي وایي ښځه یې پیراوي ښه وایي د موږ کبرجن ته ګوره کونه په بالښت کې وردګ وایي خوب لیدو وردګ وایي خوب لیدو خوب په زړه سو وایي ښځه ورته چې ولې زاړې وایي په پرتاګه مې لاس نیستلی خوټې مې نسته وایي ښځه ورته چې ما په پرتاګه دې نه نیستلی خلک بیخي یو مخ سره ښځې شپاړس تاسو خوا کړه ما کور دې ودان سیاره ژوندی دی په مړینې مې درته وکړې په دغو عمل وکړې